سلام علیکم، وخت مو په خیر. ځوانانو یو شی که غواړي ژوند مو جوړ کړي او ګډ ژوند ته سوق سي، فقط څو مسایل په نظر کې ونیسي چې ستاسې دپاره لومړیتوب لري. لومړی پر خپل ځان باندې حاکمیت په څه معنی؟ ته په اقتصادي لحاظ باید پوره وړتیا ولرې تر څو ګډ ژوند ته مخه کړې، ځکه د ګډ ژوند مسله یوه پراخه موضوع ده. پر ځان باندې د پوره حاکمیت بله مسله ستا پوره معنوي بود دی چې معنوي قوت باید ته ولرې، له ټولو ارزښتونو څخه دې ځان برخمن کړی وي، علمیت دې ترلاسه کړی وي، د انصاف او عدالت حاکمیت په ځان کې ولرې، د ټولو حقوقو د تضمین او د پوره کولو وړتیا په ځان کې ولرې، او د دې ترڅنګ د ژوند کولو تګلاره او طریقه د ځان سره ولرې. که دغه ځینې مسایل تاسې ونه لري، زه مطمئن یم چې ژوند به د ناخوالو سره مخ وي. اکثریت کورني نظامونه به مو تر مطالعې لاندې نیولي وي. کله کله ځوان نه وي اماده چې خپل نوي ژوند ته مخه کړي، بیا نو د ګڼو ننګونو او مشکلاتو سره مخ وي. که غواړئ راتلونکی برخلیک مو هوسا او روښانه وي، دغه څو مسایل په نظر کې جدي ونیسئ. ډېره مننه.